د بلخ والي محمد داود مزمل په یو چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د بلخ امنیه قومندانۍ مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې نن د دغه ولایت والي محمد داود مزمل له 2 نورو کسانو سره په یو چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د نورستان ولایت په مرکز پارون، واما او وانت وایګل ولسوالیو کې 250 ښځې د خیاطۍ او ګلدوزۍ په برخه کې د افغان ښځو له روزنیز مرکز څخه فارغې شوې. د افغان ښځو د روزنیز مرکز مسؤل وایي چې فارغې شوې ښځې به له دې وروسته وکولای شي چې د جامو ګنډلو او ګلدوزۍ له لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. په شیشوي ولسوالۍ کې لاس واړه چیک ډیمونه او 110 متره استنادي دیوال ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي کوز کونر ولسوالۍ کې د پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې تر چتر لاندې د جاپان بهرنیو چارو وزارت په مالی لګښت او د اسیا ټولنیزو خدمتونو نړیوالې موسسې په تخنیکی همکارۍ لاس واړه چیک ډیمونه او 110 متره استنادي دیوال تر جوړېدو وروسته هم ګټې اخیستنې ته وړاندې سول. افغان میرمنې ذاکره حکمت او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لسو نورو ښځو د امریکا د 2023 میلادي کال د زړورتیا جایزه ګټلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ذاکره حکمت 2014 میلادي کال کې د افغان کډوالو د پیوستون تر عنوان لاندې موسسه جوړه کړه او د ښځو او کډوالو حقونو برخو کې ډېرې هلې ځلې وکړې. اروپایي ټولنه وایي یوې الوتکې پرون کابل ته شاوخوا 100 ټنه طبي توکي او تجهیزات راورسول. د دغې ټولنې چارسمبالي رافیلا ایودیس زیاته کړې اروپایي ټولنه د افغانستان له خلکو سره خپلې مرستې روانې ساتي.